الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د مقدمه د ابن خلدون اول باب لأول كتابنا في العمران البشري على الجملة وما فيه مقدمات. طالبانو انسان مدنی الطبع ده. څه مطلب؟ انسان چې ده اجتماع او ټولنې ته ضرورت لري. انسان الله داسې پیدا کړی ده چې ټولنیز ژوند خوښوي، اجتماعي ژوند خوښوي. تنها د انسان ژوند نسی کېدلی. تاسې د ما خبر له اول نه تر اخره تعقیب کوي طالبانو. انسان چې ده دا ژوند دی ټولنیز ده، اجتماعي ده. تنها انسان ژوند نسی کولی. ته به وایې هغه څنګه؟ انسان چې معیشت او اسباب د زندگی برابروي ځان ته، د یوې ورځې د معیشت او د زندگی اسباب چې ځان ته برابروي، ته اوس ورته ګوره چې تنها یې نسی کولی. د یوې ورځې چې ډوډۍ ځان ته برابروي او د یوې ورځې چې کالي ځان ته برابروي، ته اوس ورته ګوره چې تنها یې کولی سي که بل ته ضرورت لري. غنمو ته څوک سته ضرورت، اوړه کولو ته ضرورت سته، کرلو د غنمو ته ضرورت سته. ته چې دا د یوې ورځې غنمو اوړه ډوډۍ را پیدا کوې، نو څومره کسانو ته ضرورت لري ورپورې که طالب جانه. نو یو دا ده چې انسان کله د یوې ورځې ډوډۍ ځان ته برابروي، نو دغه انسان د خپل بقا دپاره او د خپل زندګۍ دپاره داسې یو چاته ضرورت لري چې ټولنیز سي، اجتماع را جوړه سي. ګوره ژوندونه د انسانانو فرق کوي. بعضې ژوندونه ضروري ژوندونه دي، بعضې بیا کرا په مخ ځي. دا ډوډۍ تنها وچه ډوډۍ او تنها کالي، دا خو ضروري د انسان حاجتونه دي. دا چې پیدا کوي، اوس چې غنم کرې چاته ضرورت پیدا کیږي؟ قلبه کولو ته. دا قلبه به څوک جوړوي؟ نجار به جوړوي که نه؟ چې نجار جوړه کړله نو تا غنم پکې وشیندل. کله چې غنم ته بادوي او ترېشل کوي، هغه د انسان ابتدا ته لاړ سئ که نه؟ اوس چې دا غنم پاخه سول راریبي، چاته ضرورت سته؟ لور ته، موږ لور ورته وایو، منجل، دې ته ضرورت سته. دا به څوک جوړوي؟ دا د نجار کار نه ده که نه؟ آهنګر د پښ کار ده. ښه، د انسان هغه ابتدایي ضروریاتو کې چاته ضرورت پیدا سو؟ دوه کسانو ته، نجار. اوس چې غنم څو کړل، لو کړل، باد یې کړل، زه دا بادم د خپله کړل، څه یې غوبل به یې پې ګرځوه، دا هم خپله وسول. اوس چې وړه کوي چاته ضرورت ده؟ زرنده به څوک جوړوي؟ دا زرنده به څوک جوړوي؟ آهنګر و نجار دواړه که نه؟ ښه، زرنګړي ته به اوړه وروړي. بیا چې اوړه دې وکړل، اوړه جوړ سول، 3 کسانو. اوس چې ته دا اوړه کور ته راوړې، خشته به کې زه دا بم خپله وکړي. تنور ته ضرورت سته که نسته ده؟ دا تنور به څوک جوړوي؟ کلال. موږ کلال ورته وایي، عربي کې ورته کلال وایي. ښه، نو دا یو انسان چې د یو وخت ډوډۍ ځان ته برابري. ګوره انسان مدني الطبع ده. څه معنا؟ اجتماع او ټولنې ته ضرورت لري. تنها ژوند نسی کولی. دا ټول کارونه انسان په خپله نسی کولی. ښه، تنور کلالو، آهنګرو، نجارو، زرنګړیو،
ډوډۍ تیاره سوله طالبانو، اوس به یې خوري که به یې نه خوري؟ په کاسه کې به یې خوري. دا کاسه به هغه خټینه کاسه زه د اوسپنې موږ نه، خو مطلق کاسې ته خو یا د اوسپنې یا د مسالې یا د خټینې، خو یو چاته ضرورت سو که نه. نو انسان خپله چا نه عبارت سو؟ له ټولنې نه سوه که نه ټولنه؟ راټول سول که نه سول انسانان؟ تنها ژوند انسان کولی سي؟ نه. دا خود په خوراک کې د یوې ورځې دا یوې جمعې کالي چې پیدا کوي انسان، خو 5 انسانانو ته ضرورت پیدا سو، د سره 6. دا خو هغه ضروري ژوند کې، ضروري ژوند دا معنا چې ژوند هغه ابتدایي ضروریات پوره کوي. کله چې انسان کالیو ته ضرورت پیدا کوي، اوس کالی به ته له کومه کوي؟ دهقان به پیدا کوي چې هغه پنبه او مالوچ کرلی وي که نه؟ بیا هغه مالوچ به چیرته راوړې؟ بیا به نساج ته راوړې چې نسج اوبدل کوي. بیا چې هغه نسج اوبدل وکړل بیا به چاته راوړې؟ خیاط ته چې ویګنډي. بیا پس له هغه نه به ته اغوندې. څو نورو کسانو ته ضرورت پیدا سو؟ نو 6 هغه ول 3 دا څو؟ خپله ټولنه جوړه سوله که نه سوله جوړه؟ ټولنه جوړه سوه. انسان مدني الطبع ده. انسان ټولنیز ژوند ته ضرورت لري. انسان چې خپل ضروریات لاسته راوړي هلته دی ټولنې ته ضرورت لري. اوس ګوره ژوند چې ابتدایي ژوند یا لرې کوچانی ژوند دي دغه شیانو ته ضرورت ده. که د یو چا ژوند څومره پرمختللی کیږي هغومره چاته ضرورت پیدا کیږي، ټولنه غټیږي. اوس د بازار په ژوند کې د انسان اوس کلي کې خو بس نجار ده، اینګر ده او څوک ده. کولال خو لا په کلي کې نه یي کمپیکري. تاسې کلو کې چېرته لرې اطرافو کې کولال سته، دا د بازاري ژوند دغه ده. خو خیر وی بلزه سته ده. کله چې بازاري ژوند ته راسي بیا وی په بازار کې ځکه چې هلته د انسان هغه اولي ضروریاتو نه خبره غټه سي. په بازار کې بیا د سړي چاته هم ضرورت وي، قصاب ته. کلی کې کله قصابي، په بازار کې څوک هم وي، قصاب ته هم ضرورت پیدا سو، موټروان ته هم ضرورت پیدا سو، د موبایل د کارتونو خرڅونکي ته هم ضرورت پیدا سو، ترافیک ته هم ضرورت پیدا سو، ډاکټر ته هم ضرورت پیدا سو، دوا ته هم دوا فروش ته هم ضرورت پیدا سو، ښاروالۍ والا ته هم ضرورت پیدا سو، برقي ته هم ضرورت پیدا سو، رنګمال ته هم کلي کې خو خپله سړی رنګي بیخي رنګوي نه، دا خو هغه ضروریات یې ولي دي. څومره چې ژوند پرمختللی کیږي اجتماع څنګه کیږي؟ غټیږي. زه پوهیږم چونکې دا بحث تاسې ورسره نااشنا یئ، په اول کې به سم نه پوهیږي خبرې ته وضو. انسان مدني الطبع ده. څه معنا مدني الطبع ده؟ انسان ټولنیز ژوند ته ضرورت لري. یو انسان اوس مثلا دا زه یم که نه، زه تنها دغه شیان چې ما غوښتلي دي دا زه تنها برابرولی سم چې پاجم ووبدم، دغسې نادر څادر او داسې تسبیح او دا ساعت او دا لاسپیکر او دا کالي دا ټول زه کولی سم؟ نه. دا یو ټولنیز ژوند ته ضرورت لري چې ما ته برابر کی. یو اجتماعي ژوند به وي، هغه به راټولیږي انسانان، ما ته به دا برابري همداسې تا ته هم دا بل ته. اوس د دې طالب دا خولۍ نو دغسې جوړیږي؟ نه. نو ټولنې ته ضرورت پیدا سو که نه؟ انسان چاته ضرورت لري؟ ټولنیز ژوند ته. انسان مدني الطبع ده. څه معنا؟ ټولنیز ژوند غواړي. کوم ژوند چې شاته پاتې ژوند وي هغه ژوند کې خلک په ابتدایي ضروریاتو دپاره کار کوي، هلته اجتماع وړه وي. طالبانو د بازار د خلکو او د کلیو د خلکو، تاسې خپلو وطنو کې ځان لرې لرې کلي چې دي هلته انسانان په ابتدایي ضروریاتو پسې ګرځي که نه؟ غنم وکره او لو یې که، بس وړه یې که، کالي واغونده، بوټونه، بس دغه ابتدایي شیان انسانان په اطرافو کې سړی څنګه کوي؟
پسې ګرځي ابتدایي ضروریات د معیشت د زندگی نو هلته ابتدایي اما په بازار کې بیا څوک وي بازار کې ښه بوټونه ښه دوکان ښه تجارت ښه مارکیټ ښه پرمختللی ژوند دلته حاجتونه له اولیاتو ضروریو نه لوړیږي نو چې کوم ژوند کې هغه اولیات ضروریو نه خبره لوړه تله اوس کلي کې چې مازې ډوډۍ راورسیږي وایي صحیح ده که نه هلته کباب وي په کلي ژوند کې داسې خطرناکه کباب اما په بازار کې وي که نه وي په هغه کې په څه ورته وایي په اطرافي ژوند کې یو پسه لال کې ټول زمی خوري لاندی موږ ورته وایو او دلته په هغه ژوند کې په ښاري ژوند کې یو پسه د یو وخت کوي دا که نه هم داسې نو خو څومره چې دلته کومه ټولنه کې چې ژوند پرمختللی وي اولیاتو ضروریو نه خبره لوړیږي اجتماع هم غټیږي کوم ژوند کې چې اولیه ضروریاتو دپاره کار کیږي هلته اجتماع وړه وي خو انسان خو مدني الطبع او ټولنیز ژوند ته ضرورت ودرلود که نه دا خو مو ومنله کرا ګوره څومره چې هغه حاجتونه د معیشت ابتدایي ول ټولنه وړه ده کرا چې حاجتونه غټیږي څوک ډیریږي ټولنه غټیږي اوس مثلا په بازار په اطرافو کې د اطرافو کې چې هلته مثلا ټلیفون کار نه کوي د ټلیفون سیم کارت خرڅیږي هلته ضرورت نه ده اما د بازار په زندگی کې د ټولنې دا ضرورت ته نو د موبایلونو دکانداران هم راجمع سي نجاران هم راجمع سي کامرو والا هم راجمع سي څادرونو والا هم راجمع سي ټول هغه ټولنه چې پرمختللو ضرورتونه هغه لري هغه ټول هلته راجمع سي راجمع کیږي که نه راجمع کیږي حاجتونه بس پوره سي نو ټولنه غټه سي نو انسان مدني الطبع ده د دې دا مطلب ده الله دې وکړي چې په خبر به انشاءالله تاسې تر څو پورې چې ژوند ابتدایي وي ټولنه وړه وي تر څو چې ضرورتونه ابتدایي حوایجو نه نورو پرمختللو حوایجو ته ځي ټولنه غټیږي خبر خو پوه شولی که نه اوس د کلي په ژوند کې پیلوټ ته ضرورت شته د کلي په ژوند کې ترافیک ته ضرورت شته پولیس ته ضرورت شته اما دا د پولیس د ترافیک دا طالبانو د هغې غټې ټولنې ضرورت ته کلي کې سړی په تیاره کې نه ځي بازار کې هره ورځ د بازار خلک ځي وراځي خو علت یې څه ده تجاران دلته وي کلي کې تجار نه وي طالبانو بازار کې تجار وي دته ضرورت پیدا سي ورې هند ته ځي ورې دوبۍ ته ځي ورې ازبکستان ته ځي نو دلته د اطرافو د ژوند سړي هغه بس له هغه کلي نه دغه کلي ته لاړ شه موټرګاټي ضرورت ته اما د بازار د ژوند د تجار څه ضرورت ته بیا هغه بیا ضرورت دا ده چې تیاره کې لاړ سي نو دلته دې ژوند کې بیا پیلوټ ته هم ضرورت شته پیلوټانو ته ضرورتونه سره د هغې ټولنه غټه سول حوایج چې غټ ډیریږي له ابتدایي ژوند نه څوک ډیریږي ټولنه غټیږي بیا ډاکټر ده او څه شی ده او څه شی رضتي په دې باندې تاسې ځان سره فکر کوئ نو انسان ټولنیز ژوند ته ضرورت ودرلوده تاسې دا یو قانون د ګورئ لکه څنګه چې نحوه وایئ صرف وایئ قانون لري د انسانانو اجتماعي ژوند هم څوک لري قانون لري انسانان اول کې هغه د کلي په ژوند کې ما کوچان هم چې تنا ژوند نه کوي یو څو نفره خو سره راټولیږي که نه ټولنیز ژوند سو چې ټولنیز ژوند سو طالبانو کرا انسانانو چې حوایج ډیریږي ټولنه غټیږي د بازار ټولنه غټه وي که د اطرافو د بازار د خلکو حوایج پرمختللي وي او که د غجي کلي کې کمپیوټر درس وي کلي کې د ریاضي درس وي کلي کې د برق د زده کړې درس وي نه اما په بازار کې کمپیوټر انګریزي دا ټول وي طالبانو نو خو دا لوړ حوایج ول د کلي خلک کمپیوټر څه کوي لپوبي وایي عزتي صحیح ده مولا باندې قرآن شریف وایي عزتي صحیح ده ډېر که په مغزي سرپیمیر هم یاد کړي پې باندې
او بل میزان هم ورسره وي. اما د بازار په ژوند کې طالبانو بیا دلته لږ حوایجو نه لوړ ځي چې لوړ ځي ټولنه هم غټېږي. ځکه ټولنه انګریزي استاذ ته ضرورت پیدا کېږي، معلم ته ضرورت پیدا کېږي، کمپیوټر کار ته ضرورت پیدا کېږي، کمپیوټر خرابېږي هغه ته ضرورت پیدا کېږي، کمپیوټر وایرس وي هغه ته ضرورت پیدا کېږي. ټولنه څوک سوله؟ غټه سوله. څه مقصد ده د الله په دې کې چې ټولنه پیدا کوي؟ انسانان ولې ټولنیز پیدا کړي دي؟ د انسانانو په دې ټولنیز ژوند و اجتماعي ژوند کې پیدا دا ده چې الله دنیا آبادی پې باندې څنګه کوي؟ دنیا آبادی چې انسانان تنها سي دنیا نه آبادیږي. انسانان چې راټول سي آبادی منځته راځي که نه راځي؟ اوس په کلي کې وړه ټولنه ده، کلی آباد هم ډېر نه وي که نه، دا نه د خټو یو څو کورونه وي. اما چې کله ژوند ټولنه غټېږي نو هلته بیا څوک هم پرمختللی کېږي، عمارت و آبادی هم ډېرېږي. اصل کې د دې ټولنیز ژوند کې د الله څه مقصد ده چې انسانان ټولنیز ژوند دپاره پیدا کړي چې دنیا پې آباده کړي. کوم ژوند چې ډېره ټولنیز وي هلته آبادي ډېره وي. اوس تاسې خپلو کلو کې وګورئ 18 منزله بلډینګ سته په کابل کې سته، ځکه دا اجتماع څوک ده؟ تاسې خپل ولایت هم وګورئ، کلی مو وګورئ، ولسوالۍ مو وګورئ. تر ټولو نه مو غټ په خپلو ولایتونو کې مو غټه ټولنه چیرته ده؟ بیا چیرته ده؟ ولسوالۍ کې بیا چیرته ده؟ تر ټولو نه ډېر پرمختللی ژوند کې ده. ګوره کوم ټولنه چې غټه ټولنه وي هلته آبادۍ هم ډېره وي، بیا چې متوسط وي آبادۍ هم متوسط وي، بیا چې بیخي ادنا وي. اصل کې د انسانانو دا اجتماعي ژوند دا ټولنیز ژوند کې د الله عز وجل مقصد څه شی ده؟ آبادي ده، چې آبادي منځته راوړي. تاسې پوهېږئ چې انسانان ټولنیز ژوند ګوري طالبانو تاسې دې په دې خبرې بیا وروسته وختونو کې درته وایم، تاسې په دې باندې احادیث وګورئ چې د کلیو په ژوند کې اوسېدل څنګه ده. د کلیو ژوند کې طالبانو احادیثو کې لږ هم نه دي راغلي که نه، اطرافو کې اوسېږي، ځکه هغه ډېر شاته پاته ژوند وي. الله عز وجل چې انسانان پیدا کړي، اجتماعي پیدا کړي، مدني الطبعه ټولنیز پیدا کړي چې دنیا آباد کې علوم زده کړي. په کلیو کې اسباب علوم ښه زده کېږي که بازار کې؟ پرمختګ بازار کې ډېر وي که هلته ډېر وي؟ ګورئ طالبانو تاسې د دا په دې خبره پوهیئ د الله عز وجل مقصد دا ده چې ټوله دنیا چې انسانان اصل د انسانانو بدوه وه، کوچان ول، ورځ تر بلې نه انسانانو نه د کوچیتوب نه چیرته راوځي؟ حضارې ته راوځي، د بازاري ژوند ته راوځي. ورځ تر بلې نه طالبانو بازار غټېږي، د بدوی ولا چیرته راځي؟ بازار ته راځي. هلته چې الله عز وجل له قوت نه پیل ته راوباسي. ټول افغانستان مثلا ژوند اکثره کوچانی ده، دا که نه د افغانانو اکثره ژوند کوچانی. څه وخت قیامت کېږي چې له قوت نه پیل ته راوځي چې دا څوک سي؟ بازاري ژوند سي. بازاري ژوند کې طالبانو فساد ډېر ده، چې کله بازاري ژوند سو فساد دنیا ونیوله بیا قیامت راځي که نه. ته به د یو طرف نه د قیامت باندې عقیده لرو خو له یو اړخه مه ورګوره، دلته د علوم اجتماعیاتو له وجې نه د الله څه مقصد ده چې ټوله دنیا آباد کړي په باندې؟ یو به خپل قدرت پر باندې وپېژني او بل به دا در باندې وپېژني چې قیامت الله وعده هلته کړې چې فساد راسي. نو فساد د بد وي په ژوند کې که د حضارې په ژوند کې وي؟ حضارې چې ټول اسباب دنیا او له اولي ژوند کې سړی چې وي هغه خو نو هېڅ شی هم ترلاسه نه کېږي، پیسې دی نه لري، بس زمي کې اوړي کې وکره زمي کې وخوره. اما بازاري ژوند کې پیسې ډېرې سي، فحشا او منکرات ډېر سي که نه، صحیح د علوم هم ورسره ډېر وي. نو اصل کې د الله عز وجل مقصد څه شی ده؟ د ټولنیز ژوند د انسانانو کې آبادي ده. آبادي په کم ژوند کې راځي؟ د حضاري او په ټولنیز چې اجتماع غټه ټول هغه وي چې هغه د حضاري ژوند ده که نه، یعنې بازاري ژوند. کله چې ټولنه جوړه سوه، کلي کې حکومت وي. د تیرو 20 کلونو کې د افغانستان په کلو کې حکومت و نه و که نه؟
تاسې طالبانو چې د حکومت په اړه باندې بحث اوس وکئ، اوس د الله د عجیب نظام ته ګوره. طالبانو حکومت دا د الله یو نعمت ده. څنګه نعمت ده؟ ته ورته غوږ شه. مخکې افغانستان تاریخ تاسې لږ وګورئ، تاریخ هم په امت باندې یو هغه علم ده چې فرض ده. افغانستان کې حکومتونه له کم وخت نه را شروع سوي دي. په افغانستان کې دا ځوان طالبانو ملک الطوائفي و. له اسلام نه مخکې د عربو د حکومت درلود نه. په سعودي په جزیرة العرب کې ملک الطوائفي وله، د کسرا امپراتورۍ و، بل طرف ته د روم جزیرة العرب خپل قومونو بادشاهي وله. یو قوم یو ځای کې پروت هلته پاچاهي وه، بل قوم بل ځای کې پروت د هغه پاچاهي وه، بل قوم بل ځای کې پروت د هغوی پاچاهي وله. دې ته څه وایي؟ ملک الطوائفي. افغانستان هم داسې و. بیا طالبانو داسې چل وسو، خو هلته ټولنه نه وله. افغانان ټول څوک ول؟ خصوصا پښتانه، کوچان، ټول کوچان ول یو طرف نه. اوس هم لا ځوان کوچانۍ ده چې افغانستان ته لاړ سي رسي اطرافو کې بیا به درته پته ولګېږي چې ټول ژوند څوک ده، کوچانۍ ده. نو کله چې ژوند د انسانانو اجتماعي سي، ټولنه جوړه سي، مخکې خو ټولنه نه وه، یو کوچی بل ته خیمه وه، دا بل بل ته حکومت څه ضرورت ورته ځتي که نه. خو کله چې ټولنه اجتماع را جوړه سوله، بازار ته خلک راټول سول، اجتماع جوړه سوله، نو انسانانو الله د فطرت و طبیعت داسې پیدا کړی چې بعضې په بعضو څوک کوي؟ ظلم کوي که نه. مخکې خو بیل ول، مخکې خو یو کوچی هلته پروت و، یو هلته پروت و، یو هلته خپل د قوم مشر و، بل قوم هلته لرې پروت و، نو یو په بلې ظلم نه سو کوي، د مشر خپل قوم ساته، هغه خپل قوم ساته. خو اوس چې بازار ته راغلل، ټولنه جوړه سوله. مثلا د کابل ښار جوړ سو، دا ټولنه چې جوړه سوله، دلته اوس حکومت ته ضرورت را پیدا کیږي. څنګه ضرورت را پیدا کیږي؟ ځکه ضرورت را پیدا کیږي که بل فرد څوک نه وای، حکومت نه وي، په دې کابل کې به د انسانان چې دغسې خپل سره پرېږدي، نو ټول بزرګان دي، ټول بد خلک دي، ټول ښه خلک دي، نو بعضې په بعضو باندې څوک کوي، څوک به له غنه غلا کوي، څوک به بل مړ کوي، څوک به چا لور تښتي، چا به زوی تښتي. نو طالبانو څوک به پیدا سي؟ فساد، سخت فساد به پیدا سي. نو الله عز وجل څوک را پیدا که؟ حکومت را پیدا که. حکومت داسې سو هلته په دغه اجتماعي ټولنیز ژوند کې چې د انسانانو یو په بل باندې ظلم کاو، د حکومت د چا مخه ونیوله؟ د ظلم مخې ونیوله. نو چې ظلم مخې ونیوله، د خلکو ته څوک راوست؟ عدل یې راوست. چې عدل و امن یې ورته راوست، انسانان په آزاده ګرځېدلی راګرځېدلی سي. نو د دې بازاري ژوند خلک طالبانو د پرمختګ فکر ذاتي لري. په کلي کې د که په کاشوغه ډوډۍ وخوړله، زه مولا به د کفر فتوا در باندې وکړي که نه. او په بازاري ژوند کې بې کاشوغه بیخي ډوډۍ نه خوري، پرمختګ سو که نه سو. او هلته به بازار کې مازې یوه زړه سراچه واخله په کلي کې چې پکې لاړ سې وراسې، او د بازار په ژوند کې چې تر هغه نه ښه موټر نه وي، دلته یې سړی اخلي. نو هلته مازې په ضروریات چې مازې موټرې چې وي مې سرامي، دلته طالبانو د پرمختګ فکر پیدا سي. بس انسانان ذاتي حکومت جوړ، د عدل برابر ده، بس پرمختګ روان سي. دا ټولنه هغه بد وکې خلک څه پراته دي، هغه ورځ تر بلې چا ته راځي؟ بازار ته راځي، پلان کې راغلی د کورې په بازار کې جوړ کړی. دا اوس لنډ اسانه به یې وایو. موږ تاسې چې کومه پاچاهي نیولې د کوچان نه ولو، موږ تاسې ټول، یعنې دا وزیر نه راونیسه، والي نه راونیسه، بل وزیر نه، معاون نه، ټول ژوند مو کوچانی نه و. نو دا چاته په کوم ژوند کې سولو؟ اوس د حضارې په ژوند کې سولو. نو حضاره څوک سوله؟ غاټه سوله. کرام داسې بل راځي، حضاره غاټه سوله. مخکې کابل طالبانو هغه تر هغه پورې و، اوس کابل تر چهارسیان پورې راورسېدو. ته ولې خدای دې خیر کوي چې لوګر ته به رسېږي. همداسې کېږي طالبانو ټولنه. نو انسانان ټولنیز ژوند ته ضرورت لري. ولې؟ مې درته وویلې، تر څو پورې چې ټولنه وړه وي که نه، پرمختګونه هم کم وي. کله چې ټولنه غټېږي، ضروریات یې ډېرېږي.
کومه د ټولنیز ژوند کې د الله څه مقصد ده د دنیا د آبادۍ مقصد یې ده چې دنیا را آباده کړي کلي کې هم هغه دنیا را آباده کړې ده که نه پټي کرلي دي مځکه یې کرلې ده بیالې جوړې کړي دي لښتې جوړ کړي پټي جوړ کړي دا دنیا آبادۍ نه بلوي په بازار کې بیا ټولنه غاټه د طالبانو دلته بیا له غنم ډېره ښه هغه کړې بیا د مځکې لاندې مترووي دي الله خو به یې راولي طالبانو د موږ وطن کې به هم دا ترتیب الله برابر کړي د مځکې دا اوس که نه پولي خیشتي سره کم ترتیب روان ده لاندې د مځکې لاندې مارکیټونه به دنیا کې او داسې ترتیب شته د موټر دي دې سر نه وځي یا بل سر ته راوځي د ریل ګاډي مسلې به سرکونه به ورځ تر بلې نه انسانانو ژوند چې د حضاري طرف ته ځي څوک کېږي پرمختللی کېږي نو همدغومره بس د طالبانو بیا در باندې ډېرېږي خو یو خبر د سره واوري چې بیا وروسته خبره روان ده انسانان چې پرمختګ کوي علمي او هر لحاظه چې پرمختګ کوي هغه په د حضاري په ژوند کې ده په بازاري ژوند کې پرمختګ نه کېږي طالبانو انسانان باید په دې کوشش وکړي چې دا ټولنه غټه سي او حضاري او د بازاري ژوند وګرځېږي چې کله ژوند بازاري وګرځي د انسانان پرمختګ کوي تاسې وګورئ طالبانو دا اوس په افغانستان کې کوم ولایتونو چې حضاره او ټولنیز ژوند ډیر د طالبانو هغه خلک پرمختګ لري کوم انسانان چې هغې کم ده څه ورته وایي د اجتماعي ژوند د حضاري ژوند د کم دغه انسانانو کې پرمختللي خلک نسته زه څومره وخت مخکې ولایت ته تللی یم بیا څه مشران هلیکاپټره کې راغلل پوښتنه مې د پیلوټانو ما سره ډېر طبیعت هغه څه وایي زړه کې مارمانو را سره کېناستل پیلوټان خو د موږ نه ول پخواني ول طالبانو چې کېناستل نو ما هم ډېر ښه مجلس سره مېل د کوم ولایت هغه ولایت به نه یاد دومره تللی وي نو خوند یې راکړه مېل ته دا څنګه چې تاسې دې ولایت کې وي خو بس موږ کې هم سته نو دا یوه نادره وله طالبانو که نه ځکه د هغه ولایت هغه ژوند ډېر بدوي ژوند ده تاسې فکر وکئ اوس په افغانستان کې طالبانو ډېر پرمختللي او علمي خلک په هغه ولایتونو کې دي چې نړیوال هغه لري پرمختللي وي ښه ډاکټران وي ښه انجینران وي چې د هغوی ټولنیز ژوند څوک وي ډېر وي آباد وي او چې کوچانی ژوند وي طالبانو هغه کې د کمال خلک نه وي تاسې که فکر وتیر هغه کې شویګانو ډېر کوشش وکړه ډېر ځان ومرسه اوس ډاکټران په دوی کې ډېر دي هر څه یې په ځان کې پیدا کړل ژوند یې ټول څوک بازاري او د حضاري ژوند که موږ لا تر اوسه خبر هم نه یو په دې بیخي پوهېږو نه چې کمال په هغه ژوند کې ده که په دغه کې وایي بس بینډۍ مې کرلې دي اوبه رسېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین